الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. خوږو او قدرمنو حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د سورت بقره یا د بقرې د سورت هغه فضائل او هغه خواص او هغه بهتري وي او هغه ځانګړنې او ځانګړتیاوې بیان کړې. اوس به موږ او تاسې د سورت بقرې په ارتباط باندې یو څه نور معلومات سره شریک کو. خدای جل جلاله دې وکړي چې د تاسې د ستړیا سبب ونه ګرځي. اوس خبره دا ده چې دلته مخکې صورت چې و دا سوره فاتحه وه، سوره شفا هم ورته ویل کېدله، السبع المثاني هم ورته ویل کېدل، او سورت حمد هم ورته ویل کېدو. دا سورت چې و دا مکی سورت و، یعنی مخکې له هجرته په مکه مکرمه کې نازل سوی و. اوس دغه دوهم سورت چې کوم ده دا سورت البقره یا سورت البقره دا مدني سورت ده، یعنی مخکې وروسته له هجرته نازل سوی ده. صرف او صرف څه ناڅه آیتونه په وخت د فتح مکې کې نازل سوي دي، او یو آیت شریف واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا بیا په هغه وخت کې نازل سوی ده چې د مینا په مقام کې په 10 هجري کال باندې حجة الوداع په موسم باندې نازل سوی ده. دا نور صورت چې ده دا ټول مدني ده. اوس دلته یو سوال له سړي سره پیدا کیږي، او هغه دا ده چې صورت فاتحه خو چې وه دا خو مکي وه، نو مناسبه خو دا وه چې په صورت فاتحې پسې یو بل صورت مکي دا هم ذکر سوی وای. نو دلته به مکي صورت په مکي صورت پسې ذکر سوی و. یوه پوښتنه خو له سړي سره دا پیدا کیږي. دومه پوښتنه دا پیدا کیږي چې دا سورت بقره چې کومه ده دا خو مدني سورت خو ده، بیا صحیح ده که تا مکي سورت په ترتیب کې له الحمدلله وروسته بل مکي سورت نه راوړ، نو مدني سورتونه خو بیخي ډېر و، نو باید یو بل مدني سورت دلته ذکر سوی وای. دا ولې سوره بقره ذکر سوه؟ نو د دې وجه دا ده، د دې لپاره جواب مفسرینو ویلی ده چې سورت بقره متصله په سوره فاتحه پسې راوړه. وجه دا ده چې سوره بقره چې کومه ده دا له سورت فاتحې سره مستقیم ارتباط لري، ځکه چې 3 فرقې په سورت فاتحه کې ذکر سوی وې. یو هغه کسان و چې منعم علیهم بندگان و، یعنی چې خدای جل جلاله نعمت پې کړی ده. دوم هغه کسان و چې مغضوب علیهم کسان و چې الله جل جلاله غضب ورباندې کړی ده. دریم هغه کسان و چې ضالین و، یعنی ګمراهان و چې دوی لاره ورکه کړې وه. دغه 3 ډلې په سورت فاتحه کې په اجمالي طور باندې ذکر سوي وي. اوس په سوره بقره کې دغه کسان تفصیلا ذکر کیږي، ځکه د سورت بقرې له اول آیته چې تر 5م آیته پورې د هغو کسانو بیان ده چې خدای جل جلاله انعام ورباندې کړی. پام ورته وکئ، د سورت بقرې له اول آیته چې تر 5م آیت پورې خدای جل جلاله د هغو کسانو بیان کړی ده چې په هغو باندې انعام سوی ده. ګوره تر دغه چې پورې اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون، نو دغه ګوره دا تفصیلي بیان یې وکړو. او له 5م آیته چې د سورت بقرې تر 1م آیته پورې دا د مغضوب علیهم بیان ده، د هغو کسانو چې په هغو باندې غضب سوی ده. اوس دا خبره له 1م آیته چې بیا تر 6م آیته پورې بیا د هغو کسانو بیان ده چې غدالین دي، ګمراهان دي، مذبذبین بین ذلک،
لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء دا هغه کسان دي چې منافقین دي د هغو بیان تر 20 آیته پورې سوی ده. ان الله على كل شيء قدیر پورې وروسته له هغه بیا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم دغه خبره دا بیا وروسته شروع کیږي. نو ګوره داسې مثال یې ولرو لکه الحمدلله سي اجمال و، یعنی سورت فاتحه سي اجمال ده او سوره بقره څه ده دا تفصیل ده. نو تفصیل وروسته له اجمال ذکر کیږي. په دغه خاطر باندې دا سورت که څه هم مدني ده په مکي سورت پسې چې هغه سورت فاتحه ده په هغه پسې متصل راوړ ځکه چې ارتباط یې ورسره لارو. اوس د دغه سورت خلاصه د دغه سورت بقره خلاصه چې کوم ده د دې خلاصه څه شی ده؟ د دغه سورت حاصل دا ده چې 4 شیان په دې کې ذکر کیږي. اول خو اثبات د رسالت په کې ذکر کیږي. اوس پې پوه شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت دغه په کې ذکر کیږي. ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب خو پیغمبر ته راغلی، نو اول اثبات د رسالت په کې کیږي. دوم چې ده اثبات د توحید په کې کیږي، د الله جل جلاله د وحدانیت دا بیان به بیا راشي. ځکه چې والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، ایمان په غیب باندې چې څوک راوړي د الله جل جلاله په وحدانیت باندې، او اقامت د لمانځه چې څوک کوي دا خو لمونځ خو یو خدای جل جلاله ته کیږي. نو دوم اثبات د توحید ده پکې. دریم چې د اثبات د انفاق ده پکې چې نفقه د خدای جل جلاله په لار کې دا یو څه شی باید مصرف کې، دا دریم اثبات ده. او څلورم چې ده په دې کې دا مدني صورت ده، نو په دې کې اثبات د جهاد راغلی ده فی سبیل الله. او په ضمن د دغه 4 شیانو کې خدای جل جلاله هغه اعتراض چې د مخالفینو له وجې په رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې واردېږي، د هغه اعتراض جواب الله جل جلاله بیان کړی ده. او بیا وروسته انتظامیه امور د جهاد لپاره دا الله جل جلاله بیان کړي دي. او هر دوهم شی چې دا د اول شي لپاره برابرونکی ده. ګوره د خدای په لار کې چې نفقه ورکوې دا جهاد ته زمینه مساعده یې، او جهاد چې کوې دا د دې په خاطر کوې چې اثبات د رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم پې کوې، او اثبات د رسالت چې وسو دا د خدای جل جلاله توحید باندې اقرار کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید لپاره راغلی و چې ټول خلق د خدای جل جلاله دی و خدای جل جلاله عبادت ته راوبولي. نو ګوره که چیرې په خلاصه د دې صورت باندې یو څوک عمل وکړي نو د هغه لپاره جنت ده، الله جل جلاله به ورکوي. او که چیرې دوی مخالفت ځینې وکړي د دوی دپاره دوزخ ده، الله جل جلاله به یې دوزخ ته بیایي. اوس دا خبره چې دا 3 فرقې الله جل جلاله ذکر کړي دي، یو هغه کسان چې د خدای جل جلاله انعام ورباندې سوی، دوم هغه کسان چې د خدای پاک غضب ورباندې سوی، دریم هغه کسان چې ضالین او ګمراهان دي. په دې کې د الله جل جلاله حکمت څه شی و؟ نو تفاسیر ولیکلي دي چې د خدای جل جلاله حکمت پکې دا و چې دعوا د توحید دا بیان کې او په مشرکینو او په منافقینو باندې څه شی وکړي؟ رد وکړي. دا خبره په دې کې د الله جل جلاله حکمت دا خبره دلته خلاصه سوه. اوس دا خبره چې قرآن کریم ټول څو آیتونه لري، موږ او تاسې ویلي دي، علماو ته معلومه ده، تفاسیرو ته یې مراجعه کړې ده، موږ او تاسې ټولو عوامو خواصو ټولو مسلمانانو ته معلومه ده چې قرآن کریم 6666 آیته ده. اوس د دې قرآن کریم خلاصه بیانوو موږ او تاسې. نو ګورئ د قرآن کریم د امر آیتونه چې په قرآن کریم کې خدای جل جلاله جای په جای باندې امرونه مسلمانانو ته کړي دي. دا امرونه څو اوامر دي په قرآن کریم کې، زر امرونه دي په قرآن کریم کې، تفاسیر ولیکلي دي، زر د امر آیتونه دي په قرآن کریم کې. همدغه رنګه منع یې کړي دي له ګناهونو چې موږ او تاسې منع کړي یو، الله جل جلاله زر د نهي آیتونه په قرآن کریم کې بیان کړي دي. دا یې څو؟ دا یې 2000. او خدای جل جلاله چې د خپلو رحمتونو او جنتونو وعدې موږ او تاسې ته راکړي دي مسلمانانو ته، څو آیتونه دي؟ زر آیتونه دي وعد
یعنی د وعدو راکولو دي موږ او تاسې ته چې مسلمانانو ته یې د وعدې لپاره رالیږلي دي 1000 آیتونه د وعدې دي، د جنتونو د وعدې، د رحمتونو د وعدې، د راحتونو د وعدې، او د خدای جل جلاله د لقاء او د الله جل جلاله د دیدار. دغه وعدې چې کومې دي دا څو آیتونه دي؟ 1000 آیتونه. دا څو سو؟ دا 3000 آیته سو. 1000 آیتونه نور دي چې هغه وعید دي. وعید دا معنا چې موږ او تاسې الله جل جلاله ویرولی یو. له څه شي ویرولی یو؟ له دوزخه، د شیطان علیه لعنه له اتباع چې ویرولی یو، د خدای جل جلاله له عذاب یې ویرولی یو، د خدای جل جلاله له غضب یې ویرولی یو، له کفر یې ویرولی یو، له منافقت یې ویرولی یو، او له فساد یې ویرولی یو. دغه آیتونه 1000 آیتونه دغه دي. نو ګوره څو آیتونه سو؟ 4000 آیتونه. 1000 د امر آیتونه، 1000 د نهي آیتونه، 1000 د وعد آیتونه، 1000 د وعید آیتونه، دا یې 4000. او قصص چې کوم دی الله جل جلاله د پخوانیو پیغمبرانو قصې موږ او تاسې ته کړې دي په قرآن کریم کې 1000 آیتونه د قصصو دي. دا یې څو آیتونه سو؟ دا یې 15000 آیتونه. او په دې کې 1000 آیتونه د امثالو د مثالونه خدای جل جلاله ذکر کړي دي په قرآن کریم کې. جای په جای باندې مثالونه راځي، لکه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا یا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق یا مثلا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. یا داسې نور مثالونه چې راځي 1000 آیتونه دغه دي. دا یې څو سو؟ دا یې 6000 آیته. 6000 آیته خو دغه سو. او 250 آیتونه د حل آیتونه دي چې خدای جل جلاله هغه کوم شیان چې حلال ګرځولي دي په دې کې موږ او تاسې ته 250 آیتونه دا رالیږلي دي. دا یې 6250 آیته سو. او 250 آیتونه نور د حرمت آیتونه دي چې خدای جل جلاله په موږ او تاسې باندې بعضې شیان حرام کړي دي. دا هم 250 آیتونه دي چې ټول 6500 آیتونه سو. او په دې کې 100 آیتونه الله جل جلاله دا د تسبیح موږ او تاسې ته بیان کړي دي. دا یې 6600 آیتونه سو. او په دې کې متفرقه آیتونه د مختلفو موضوعاتو 60 آیتونه دي خدای جل جلاله موږ او تاسې ته بیان کړي دي. دا ټول څو سو؟ 6600 آیتونه سو. اوس پې پوه سواست؟ دغه قرآن کریم تقسیم و د آیاتونو په اعتبار. 1000 آیاتونه د امر، 1000 آیاتونه د نهي، 1000 آیاتونه د وعد، 1000 آیاتونه د وعید، 1000 آیاتونه د قصصو، 1000 آیاتونه د امثالو، 250 آیاتونه د حل، 250 آیاتونه د حرمت، 100 آیاتونه د تسبیح او د تحلیل، او 60 آیاتونه متفرقه. دا ټول څومره سو؟ 6600 آیاتونه الله جل جلاله دا موږ او تاسې ته رالیږلي. اوس دا خبره چې الف لام میم ده، په دغه موضوع باندې موږ او تاسې څه ناڅه غږیږو. دغه موضوع چې الف لام میم، دغه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو حدیث شریف روایت کړی ده چې دا حدیث امام ابو عیسی ترمذی رحمت الله علیه په ترمذی شریفه کې را نقل کړی ده. او لیغه چې بیا علامه فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیه په تفسیر کبیر کې را نقل کړی ده. مفهوم دیغه حدیث دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قرآن کریم د تلاوت په هر حرف باندې چې ته قرآن کریم تلاوت کوې یوه نیکي الله جل جلاله درکوي، او هره نیکي الله جل جلاله په لسو نیکي و تا ته بدلوي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه داسې نه درته وایم چې الف لام میم دا یو حرف ده، بلکې داسې درته وایم چې الف یو حرف ده، لام بل حرف ده، میم بل حرف ده. نو څه معنا؟ دا معنا چې یو سړی تلفظ وکړي چې الف لام میم څو نیکي وي الله جل جلاله د ده په عملنامه کې څو نیکۍ خدای پاک لیکي، 10 نیکۍ لیکي. ځکه په الف باندې یوه نیکي، په لام باندې بله نیکي، په میم باندې بله نیکي، 3 نیکي وي دي. هره نیکي الله جل جلاله په لسو نیکو درته بدلوي. نو څو نیکۍ سوې؟ 10 نیکۍ سوې. الله جل جلاله په الف لام میم باندې د تا په عملنامه کې 10 نیکۍ لیکي.
دا خبره د الف لام میم موضوع سوه. اوس دلته دغه الف لام میم یا ح میم یا کاف ها یا عین صاد یا داسې نور په فواتحو د صورو کې داسې مقطعات راځي. مقطعات حروف دا هجا کولو ته ویل کېږي. الف لام میم دا مقطعه حروف بولي، یعنی په دوی باندې قطع تلفظ کېږي، هجا تلفظ ور باندې کول کېږي، دې ته حروف مقطعات ویل کېږي. اوس دا خبره چې د دې حروفو معنا څه ده، په دې ارتباط باندې به موږ او تاسې یو څه خبره وکړو. دلته اصلا په لوی سر کې دوه مذهبه دي. یو مذهب د متقدمینو مفسرینو ده او دوهم مذهب د متأخرینو مفسرینو ده. متقدمین مفسرین چې کله په داسې یو لفظ باندې تلفظ وکړي لکه الف لام میم یا لکه ح میم یا لکه کاف ها یا عین صاد یا داسې نور، په دې باندې چې دوی تلفظ وکړي نو دوی څه وایي؟ دوی وایي الله اعلم بمراده بذلك. الله خدای جل جلاله چې ده اعلم ښه علم ده بمراده په مراد د الله جل جلاله باندې بذلك په دغه لفظ باندې چې الف لام میم ده. نو دا معنا چې موږ ته د دې لفظ معنا معلومه نه ده، بلکې الله جل جلاله ښه علم ده په خپل مراد باندې چې د خدای پاک جل جلاله مراد او حکمت په دې خبره کې څه شی و. دا الله تعالی جل جلاله ته معلومه ده. یا مثلا دوی هغه آیت شریف را اخلي چې وما یعلم تأویله الا الله، هیڅوک علم نه لري په تأویل د دې چا باندې، د دې الف لام میم باندې څوک علم نه لري ما سوى چا، ما سوى الله جل جلاله. صرف د موږ او د تاسې دپاره دا خبره ده چې ایمان ور باندې راوړو. نو د دې خبرې علم چې ده د دې الف لام میم د دې د معنا علم چې ده دا یوازې او یوازې له الله جل جلاله سره ده. مګر یوه خبره سته چې کیدای شي چې د دې الف لام میم یا د دغسې نورو د ده په شکل باندې د نورو مقطعه حروفو علم الله جل جلاله خپل حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته هم ورکړی. یعنی دا کیدای شي دشي یو احتمال دوی ویلی ده چې کیدای شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم دا علم ورکړی، دا یې پې خبر کړی، خو د موږ عام امت دپاره دا معلومات دا نسته. دا خبره متقدمینو کړې ده. او د دې خبرې په ارتباط ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم خبره کړې ده. هغه فرمایلی دي وایي چې د الله جل جلاله له لورې هر کتاب راغلی ده، په هغه کتاب کې یو راز، یو سر د الله جل جلاله، یو پټ راز د خدای جل جلاله دا موجود وي. او په قرآن کریم کې پټ رازونه د الله جل جلاله چې دي هغه دا فواتح د صورو دي چې هغه حروف مقطعه بولي او د هغو دا د الله جل جلاله راز ده، په دې کې د خدای پاک سر ده، دا موږ او تاسې ته دا نه معلومیږي. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قول هم ده. پاته سو متأخرین علما هغو هم ځینې مفهومات را ایستلي دي له داسې حروف مقطعه وچخه، خو هغه مفهومات په دې معنا نه دي چې دغه یې اتي معنا ده. صرف دوی د اساني او د تسهیل لپاره بعضې خبرې په دغو شیانو کې کړې دي. نو هغه دا دي، مثلا د مثال په توګه بعضې علماو لیکلي دي چې دغه الف لام میم چې کوم ده دغسې دي دا الف لام میم یا ح میم یا کاف ها یا عین صاد یا داسې نور شیان چې کوم دي دا د صورتونو په سرو کې راغلي دي. بعضې علماو ویلي دي په متأخرینو کې چې دا د دغو صورتونو نومان دي، یو نوم یې دغه هم ده. دا یو قول ده. ځینې علماء کرامو لیکلي دي چې نه، دغه د الله جل جلاله د اسماء الحسنا او د مبارکو نومونو اشارې دي. دا د خدای جل جلاله د نومونو مخففات او اشارې دي. دا د هغو خبره ده. بعضې کسانو مثلا ویلي دي چې دغه الف لام میم یا په مثل د دغسې نور مقطعات چې کوم دي
په دې کې هر یو په هغه خپل محل کې یوه مؤدا لري. مثلا الف او لام او میم چې دي په الف سره اشاره ده لفظ دی اول ته، اول. په لام سره اشاره ده لفظ دی لازم ته، او په میم سره اشاره ده اسم دی مؤمن ته. یعنی اول لازم على المؤمن الایمان بکتاب الله. دغسې یو لفظ داسې یو شی ځینې رایستلی ده. الف یعنی اول، لام یعنی لازم، میم یعنی مؤمن. اول لازم على المؤمن الایمان بکتاب الله. اول لازم په مؤمن باندې څه شی ده؟ ایمان په کتاب الله جل جلاله، یعنی دی الله جل جلاله په کتاب باندې ایمان اول لازم په مؤمن باندې ده. بعضې کسانو داسې خبره راخیست. ځینو بیا ویلی دي چې اول لازم على المؤمن تعلم کتاب الله. اول لازم په مؤمن باندې څه شی ده؟ زده کړه د کتاب الله ده، چې کتاب الله باید دی زده کړي. اول موږ او تاسې بچیانو ته قرآن کریم ورښیو په دې خاطر چې دا مبارک کتاب ده، چې دا زده کړي، نور کتابونه یې بیا اسانه زده کېږي. یا بعض علماو ویلی دي چې په الف سره اشاره ده لفظ دی اصل ته، په لام سره اشاره ده لفظ دی لازم ته، او په میم سره اشاره ده اسم دی مستدل ته. مستدل هغه چاته ویل کېږي چې استدلال جوړوي او دلیل نیسي. نو څه معنا؟ الاصل اللازم للمستدل ذلك الكتاب لا ريب فيه. هغه اصل چې هغه لازم ده د هغه چا دپاره چې هغه استدلال نیسي او د خپلې مسئلې د اثبات لپاره دلیل جوړوي، هغه څه شی ده؟ هغه کتاب الله ده. رښتیا هم چې په ادله شرعیو کې د شریعت په دلایلو کې اول دلیل چې ده هغه څه شی ده؟ ادله اربعه چې کوم دي په هغو کې اول چې ده کتاب الله ده، دوهم سنت الرسول ده، دریم چې ده اجماع الامت ده، او څلرم چې ده بیا هغه قیاس ده چې هغه مستنبط وي د دغو دریو چې. نو ګورئ دا بیا چا دا خبره کړې ده؟ یا چا ویلی دی چې په الف سره اشاره ده څه شي ته؟ الجلی ته. په لام سره اشاره ده لفظ دی لامع ته. په میم سره اشاره ده اسم دی ماحی ته. یعنی الجلی لامع ماحی الظلمات. الجلی هغه روښانه دلیل ده، لامع چې ځلیدونکی ده، ماحی الظلمات محوه کوونکی د تیارو ده. هغه چې د ذلک الکتاب هغه کتاب ده چې هغه موعود ده په کتابونو د پخوانیو پیغمبرانو کې، لا ریب فیه چې نسته شک او شبهه په نزول او په ثبوت او په احکامو د ده کې. نو ګورئ دغه الفاظ چا داسې راخیستي دي. یا مثلا کاف ها یا عین صاد، په دې باره کې دوی ویلي چې کاف په معنا د کافي ده، او ها په معنا د هادي ده، او یا په معنا د مؤوي ده، او عین په معنا د علیم ده، او صاد په معنا د صادق ده. یعنی خدای جل جلاله چې د کافي ده، او یعنی تا لره کفایت کوي په خدای جل جلاله توکل وکړه، په بل چا یې مکه. او خدای پاک چې د هادي ده، لارښوونکی د لاره د بل چا مه غواړه، الله جل جلاله به یې در وښیي. او یا چې د په معنا د مؤوي ده، یعنی خدای جل جلاله پناه درکوي، پناه له بل چا مه غواړه، الله جل جلاله به یې درکي. او عین په معنا د علیم ده، چې خدای جل جلاله په هر څه باندې علیم ده، چې د تا په حال باندې علیم ده. ګوري ابراهیم علیه السلام چې کله ورته ور اچاو، نمرود ورته بل کړی و، نو ای ملائکه ورته رالو، جبرائیل علیه السلام ورته راغی او ورته ویلې چې ای ابراهیمه که دې تا خوښه یي تا خو اوس اور ته ورغورځوې، زه به دې له دې اوره خلاص کم او اسمان ته به دې وخېځوم. وایي ده په جواب کې ورته وویلې چې ته د خلاصېدو وال نه یې، هغه څوک به مې خلاصوي چې هغه څوک خلاصولی سي، الله جل جلاله یې ور وښو. نو وایي هغه ورته وویلې چې نو بیا خو له هغه چا چې سوال وکړه الله جل جلاله ته لاس پورته کړه او ورته ووایه چې خدایه پاکه له دې عذابه د نمروده چې مې خلاص کړې. وایي ده په جواب کې ورته وویلې چې حسبي من سؤالي علمه بحالي. وایي د ما د سوال د ما له سواله چې دا کافي ده
چې الله جل جلاله په خپله د ما په حال باندې عالم ده، ما ویني او د ما دغه حالات ټول دته څرګند او روښانه دي. دا دی چې عالم د ما سوال ته ضرورت نشته، په خپله باندې الله جل جلاله په ما باندې علم لري چې د ما څال ده او زه په کوم کیفیت کې روان یم. نو بیا هغه چې د دوی له ډېره توکله بیا الله جل جلاله په اور د نمرود کې خدای جل جلاله اور ته وویلې وقلنا یا نارو کونې بردا وسلاما علی ابراهیم. موږ وایو ورته وویلې چې ای اوره ته سوړ سه او داسې معتدل سوړ سه په ابراهیم علیه السلام باندې. بیا دغسې سوړ سو. قصه یې ډېره درازه ده، بیا به موږ تاسې ته په قرآن کریم او په تفسیر او په ترجمه کې په مخه باندې راشي. نو اوس کوم مذهب بهتر ده؟ تفاسیرو لیکلي دي چې دا مذهب بهتر ده چې په دغو کلمو کې موږ او تاسې لاس ونه وهو او تأویلات پکې ونه کړو. او دا خبره صحیح ده چې وما یعلم تأویله الا الله، هېڅوک علم نه لري په تعویل د الف لام میم باندې یا د دغسې نورو حروفو باندې الا الله، ما چې ولا الله جل جلاله چې یا داسې ووایو چې والله اعلم بمراده بذلک، یا الله اعلم بمراده بذلک، الله جل جلاله ښه عالم ده په خپل مراد او په خپل مقصد باندې په دغه لفظ باندې چې الف لام میم ده. یوه بله وجه هم بعضې تفاسیرو لیکلې ده، هغه وجه دا ده چې د خدای جل جلاله او د خدای جل جلاله د رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ترمنځ خو د محبت او د عشق او د حبیبیت او د محبوبیت علاقه وه. نو خدای جل جلاله او د خدای پاک رسول چې د دا سره عاشق او معشوق وو. نو ګورئ د عاشق او د معشوق ترمنځ دوه قسمه خبرې، دوه ډوله خبرې سره کېدای شي. عاشق او معشوق یو قسم هغه خبرې کې چې هغه عامې خبرې دي، په خپل منځ کې عامې خبرې سره کې عام خلک هم د دوی په خبرو باندې پوهېدلی شي. او یو ډول نورې خبرې دي دوی دواړو ترمنځ د عاشق او د معشوق ترمنځ چې هغه د دوی ترمنځ پټې خبرې دي، په عام مجلس کې د خلکو ترمنځ د خلکو تر مخ سره وکې هم خلک نشي ځینې پوهېدای، هغه د دوی خپلې شخصي او د دوی خپلې خصوصي خبرې دي. نو ځینو علماو لیکلي دي چې دغه الف لام میم او د دغو متشابهاتو امثال داسې دي الله جل جلاله ته خو یې خود علم سته، ځکه چې خدای پاک په هر څه باندې عالم ده او الله جل جلاله دا الفاظ دغه نظمونه رالیږلي دي، دغه منظم کلامونه خوندور کلامونه یې رالیږلي دي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پې پوهېږي او له رسول الله صلی الله علیه وسلم را په دې خوا بل څوک نه پې پوهېږي. وجه دا ده چې د عاشق او د معشوق ترمنځ عاشقانه خبرې چې کومې دي، د عشق او د محبت خبرې چې کومې دي، هغه که د مجلس په منځ کې سره وکړي هم او د خلکو تر مخ یې سره وکړي هم نور خلک نه پې پوهېږي، دوی دواړه په خپل منځ کې سره پې پوهېږي. نو دا علم د دغو شیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم و. نو دا بل مذهب ده. نو دلته په دغه اول مذهب کې چې دا د متقدمینو مذهب ده او دوی ویلي دي چې وما یعلم تأویله الا الله، له خدای پاکه ما سوه د دغو الفاظو په تعویل باندې بل څوک علم نه لري. یا یې ویلي دي چې الله اعلم بمراده بذلک، خدای جل جلاله په دغو شیانو باندې عالم ده په خپل مراد سره. د هغو په مذهب بیا د دغو مقطعه حروفو یا د دغو متشابهاتو حروفو د دغو دغه فایده بیا نو څه شی ده؟ نو فایده یې مفسرینو لیکلي چې فایده یې دا ده چې الله جل جلاله موږ ته دغه الفاظ د تبرک دپاره رالیږلي دي. یوه فایده خو یې دا ده چې موږ برکت پې حاصلوو. مثلا الف لام میم داسې موږ تلفظ کو، په الف باندې لس نیکۍ خدای پاک راکوي، په لام باندې لس نورې راکوي، په میم باندې لس نورې راکوي، دېرش نیکۍ د موږ او تاسې په عملنامه کې اضافه کېږي. نو دا اوس فایده نه سوه، تر دې غټه فایده. یوه فایده خو یې دا سو. دومه فایده یې دا سو چې موږ ایمان ور باندې راوړو. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، هغه څوک چې په علم کې راسخ او محکم او تکړه دي، یقولون آمنا به، الله جل جلاله فرمایي وایي دوی وایي چې موږ ایمان راوړی ده په دغه لفظ باندې. کل من عند ربنا، دا ټول د موږ د رب د الله جل جلاله له جانبه دي. نو ګوره ایمان یې بله فایده سوه، تبرک یې بله فایده سوه. یوه بله فایده یې هم دا ده
چې موږ تاسو ته یو چلنج غوندې راکوي. الله جل جلاله راته وایي چې ګورئ ای انسانانو چې زه تاسو ته د څه شي علم درکم، صحیح ده په هغه باندې تاسو علم لرئ، خو چې زه د څه شي علم در نه کم په هغه شي باندې تاسو علم نه لرئ. د الف لام میم علم ما تاسو ته نه ده درکړی، بس تاسو نه لرئ. د حام میم علم ما تاسو ته نه ده درکړی، تاسو نه لرئ. د کاف ها یا عین صاد علم ما تاسو ته نه ده درکړی، تاسو نه لرئ. نو ګورئ دا انسانانو ته یو چلنج، یو اختار غوندې هم سو، او دا خبره هم سوه چې ګورې تاسې عاجز یاسته ای انسانانو، کوم علم چې ما تاسو ته درکړی ده هغه صحیح ده در سره ده، کوم چې ما نه ده درکړی تاسې په خپله نسئ حاصلولی. ګوره ملایکو هم الله جل جلاله ته خپله عاجزي دغه رقم اختیار کړه او دغه رقم یې بیان کړه. ورته ویلې وایي ملایکو ورته وویلي لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا علم لنا نسته علم موږ ته الا ما علمتنا مګر هغه علم له موږ سره سته چې تا را کړی ده انک انت العلیم الحکیم، بېشکه ته چې علیم او حکیم ذات یې. نو ګوره ملایکه هم په خپل علم نه لري، اظهار د عجز او د ناتوانۍ یې وکړو او خدای جل جلاله ته یې وویلې چې خدایه پاکه قالوا سبحانك لا علم لنا. اوس دا د آیت شریف ما ته رافیات سو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ملائکو وای ویلې چې تعالی را پاکی ده ای خدای جل جلاله، لا علم لنا نسته موږ دپاره علم الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تا موږ ته را کړی انك انت العليم الحكيم، بېشکه ته چې علیم او حکیم ذات یې. نو ګوره په دې کې مقصد دا فایدې شوې. نو اوس دغه الف لام میم دا خبره خلاصه سوه. ذلك الكتاب لا ريب فيه دا به په راتلونکي درس کې ان شاء الله وایو. د اوس لپاره د غومره بس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.